بیرغ خو دې بل چا راته ښکاره کېږي، کوم مسلمان یې؟ قاضي صاحب پوښتنه مې دغه ده چې د شیعه او د سني واده کېدلی شي په خپل منځ کې؟ ښه، خو ستا لږ خپله عقیده راته ښودلې وای چې سني مسلمان یې که قادیاني یې که شیعه یې، چې بیا زه په هغه اساس در سره وغږېږم. دا زه چې پوښتنه کوم دا تاسو په ځان بده مه لګوئ. مسلمان یم قاضي صاحب. قاري صاحب دا هغه ده چې هغه اخر کې کنځلې وکړې، بحث یې وکړه اخر کې کنځلې وکړې. ښه، آغا صاحب نو ته ولې خپل مذهب نه سې ښکاره کولی؟ 12 امامه یې؟ 12 امامه یم. او دغسې بل ورځ هم ګوره راغللې ول دې کنځلې وکړلې. ګوره لوی سړی یې، شرم ده، والله شرم ده. سبا به دې تا اولادونه یي، سبا به دې فامیل یي، خاندان به دې یي. ته یعنې ما چې کومه پوښتنه در چې وکړه هغه پوښتنې جواب راکړه. ښه، زه به تا هغه بل ورځ چې دې توهین وکړل هغه به یې درته به ګوته کړم چې د مور و پلار کنځلې دې وکړلې، د اسلام توهین دی وکړل، د صحابه و توهین دی وکړل. تو خپل خدای بیا راځیم شرمیږیم نو نوم هم بدل کړې، هر څه بدل کړې، بیا دلته راسې. څومره د شرم خبره ده، څومره د شرم خبره. تر سترګو دې جار سم. ما چې کومه پوښتنه در چې وکړه هغه راته ووایه. ښه، زه اوس یعنې که زه جواب درکړم بیا به انشاءالله هغه درته قبول وي او که به قبول نه وي؟ تقبل به وي. ښه، له قرآن یې درته ووایم که له توراته که له انجیله که له زبوره؟ له قرآن یې راته ووایه خو موږ قرآن باندې ایمان ده. ښه، شابس. په قرآن کې الله جل وعلا وایي چې له مسلمان نه بغیر له بل چا سره به نکاح نه کوي. له مسلمان نه بغیر ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، له مشرکو خلقو سره به نکاح نه کوي تر څو چې ایمان نه یې راوړی. الله جل وعلا وایي ولا تمسکوا بعصم الکوافر، الله وایي تاسې به کافرې ښځې په نکاح کې نه ساتئ. نو که کافران دي نن زمانه کې، که مشرکین دي، له دې سره قرآن وایي نکاح حرام او ناروا ده. صحیح ده؟ نو تا په نظر کې دا شیعګان کافران دي؟ نو ما خو درته وویل چې مشرکین دي، هغه د الله جل وعلا په ذات کې په صفاتو کې د الله جل وعلا د الله بنده دومره عقاید مې درته ښکاره کړمه. قرآن ته تحریف سوی کتاب وایي، 12 امامان عالم الغیب ګڼي، لغیر الله نه مدد، همدغه شان عقیدة البداء. یعنې تا په دنیا کې داسې کافر لیدلی چې هغه دې ویلي چې الله خطا وځي؟ نوکر صاحب نه نه، د دوی عقیده ده، د الله په ذات قسم د دوی عقیده ده عقیدة البداء ورته وایي. کتاب درته راواخلمه چې الله خطا وځي، غلطي کوي، العیاذ بالله، دې ته عقیدة البداء وایي. قاري صاحب قربان دې سمه یو خبره پوښتنه بله دغه ده چې الحمدلله ماشاءالله د موږ ملایان دي، د تاسې ملایان دي، د هغه عام انسانان لکه موږ چې یو دا اورېدونکي چې دي، موږ به څرنګه کوو؟ موږ به په شا پسې ولاړ شو. ته وایې شیعه کافر ده، شیعه وایي ته کافر یې. ګوره د زړه سره ګوره یو دقیقه، ما مخکې ما په دې اړه باندې ما ډېر خبرې وکړې، ډېر نصیحت مې وکړل چې ای مسلمانانو، د ما او تا دپاره معیار دا نه ده چې زه په چا پسې لاړ سم. ما د تا دپاره معیار قرآن او احادیث د رسول الله دي. لکه څنګه چې قرآن امر راته کوي واطیعوا الله واطیعوا الرسول، ما او تا اولنی معیار د ما او تا دپاره د الله کتاب قرآن ده. دوم معیار د ما او د تا دپاره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دي. بیا له هغه نه وروسته خلق دي. که خلق چیرې د قرآن او د احادیثو په رڼا کې ژوند او زندګي کول او د هغه په ژوند او زندګي برابر ول، زه پسې مخکې ځه. اته که هر څوک وي، اما که داسې وي مثلا یو سني وي د هغه عقیده له قرآن او له حدیث سره برابر نه وي، هغه سني نه ده. که هر څوک وي، د ما او د تا دپاره معیار د الله جل وعلا دا کتاب ده قرآن، بیا وروسته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دي. اوس راسه ما ته وګورو چې د ما حقیقت له قرآن سره څنګه ده او د تا حقیقت له قرآن سره څنګه ده. اوس ګوره اول معیار د مؤمن دپاره قرآن ده. قرآن کې الله جل وعلا د رسول الله ټول صحابه ورته جنتیان صادقین مفلحین ویلي دي. متاسفانه تاسې نه منئ، دا خو د قرآن نه منل دي. قاري صاحب قربان دې سم ډېره زبردسته خبره دې وکړه. زه اوس دې ته ایران یم چې سني علما وایي چې شیعه وایي چې دا
قرآن داسې خپله دی جوړ کړی ده او شیعه وایي چې یا سنیان یو داسې کوي او دا په اخر به موږ په کومه لار د عام انسانان په کومه لار ولاړ سي خبرې ته غوږ ونیسه کاري صاحب زه چې اوس قرآن ته ولاړ سم ته وایې نه چې د تا ملایانو کومه تجربه کړې ده په پښتو کې لا په اردو کې لا په عربي کې لا کار څرنګه ده ترجمه پوه شئ ته وایې چې مطلب دا غلطه ده سنیانو ته چې ورسم هغه وایي نه دغه داسې زه ترجمه کې نه یم غږېدلی ما فقط قرآن کریم درته راواخیستل ترجمې ته مه ځه دا قرآن عظیم شان ده دا قرآن عظیم شان ده الله جل وعلا وایي زه ګوره ترجمه زه فقط الفاظ د قرآن درته ترجمه کوم والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی وهاجرو هجرت یې کړی ابو بکر و عمر و عثمان دې صحابه و هجرت وکړل که یې ونه کړل وکړو ښه جهاد یې وکړل د الله په لار کې که یې ونه کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی ده کاري صاحب ښه والذین آووا ونصروا وس انصار الله خي هغه کسان چې ځای ورکړل مدد وکړل اولئک هم المؤمنون حقا الله وایي دغه مهاجر او دغه انصار دا ټول حقیقي مؤمنان دي د تا کتابونه ورته کفار وایي منافقین ورته وایي اوس دغه ځای کې ته به خپل کتاب منې که به قرآن منې نه بېشکه قرآن به منم کاري صاحب خلاص اوس اهل سنت والجماعت دي صحابه په منلو کې حق منونکي خلق دي او که تاسې حق منونکي خلق یاست دو معلومات خو الله خدای ته به کاري صاحب زه به څه ووایم یار ودې زړه سره ما خو نه دي ملا خبره درته کړې نه مې ترجمه د بل چا درته کړې فقط هغه الفاظ مې درته ترجمه کړل راسه ما ته ګوره دې زړه سره خیر بیا په اخر کې د تا عادت دا کنځلې کوي پروا نه کوي آینه راواخله داسې آینه راواخله آینه نه مې مراد قرآن ده دا نه چې لویه شیشه راواخلې تیرنم پکې واړئ نه قرآن راواخله قرآن ته داسې مخکې د آینې په شکل یې وګوره ځان پکې وګوره چې آیا د تا ایمان اسلام عقیده دغه قرآن کې سته او که نسته کاري صاحب اخیرین کې بس خالد دا وایم ما له خبره بس خالد د هدایت دوا وکړه چې الله پاک دې تا دوا قبوله کړي اته زه درسین لاړم الله جل وعلا دې صراط المستقیم نصیب کړه خدای جل وعلا دې قرآن هدایت نصیب کړه موږ سره له دې ټولو لیدونکو اوریدونکو مؤمنانو مسلمانانو هغه لاره راپیکړي چې د خدای او د خدای رسول به پرې راځي بس کاري صاحب نور به زه څه ووایم امین الله دې هدایت بل هم درته ساتلې دغه به انشاءالله تعالی زه بیا تا ته کوم کاري صاحب انشاءالله تعالی اخبار او د خدای او په قرآن مې د قسم او د محمد رسول الله په ذات مې د قسم کاري صاحب رښتیا به درته ووایم ووایه بالکل ووایه کاري صاحب خبره دا چل ده چې ګوره کاري صاحب زه نه تا پېژنم نه ته ما پېژنې کاري صاحب ما خوب لیدو بیا د زموږ خواته یو ډېر غټ جماعت جوړېږي د خدای کور خوب مې لیدو کاري صاحب ته مې په خوب لیدلې دا د ټولو مسلمانانو له مخه درته وایم او په هغو ذات مې د قسم مې چې د چا په قبضه کې د ما ځان ده کاري صاحب ته بیان کوې وایې مسلمانانو دا زه د رسول الله صفت کوم تاسې وایئ دا رسول الله څرنګه ده نو راسئ مسلمانانو چې تاسې رسول الله در وښیم کاري صاحب زه داسې ورته وګورم ته دا لاس داسې کې دا ښی لاس داسې کوې دغه د رسول الله ناست یا مخامخ ورته وګورئ که رسول الله داسې په جګ کې ناست کاري صاحب نو دا خوب کاري صاحب ما ډېر په زړه کې ارمان و داسې ما تا ته کنځلې وکړې کاري صاحب ما دا خوب ولیدو کاري صاحب زه ډېره بخښنه درنه غواړم نعره تکبیر اکبر ولله الحمد نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد کاري صاحب ما دا الله مو وبخښه جل وعلا مو کاري صاحب زه ډېره بخښنه کاري صاحب محترم هغه کس ته مور خوري کنځله
اے مسلمانانو هغه سړی په خپلې خولې ګوهې کوي. الله مو مل شي، خدای مو مل شي. قاري صاحب دا خوب د ما په زړه کې ډېر غټ ارمان و چې زه به قاري صاحب ته وایم قاري صاحب زه ډېره بښنه درنه غواړم په تا باندې د رسول الله ډېر نظر ده نو باید داسې ما معاف کړي قاري صاحب. الله مو بخښنه نصیب کړه، خدای مو هدایت له موږ سره نصیب کړه. الله دې تاسې او د تاسې فامیل او د تاسې ټول خاندان اله العالمین مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو برابر کړه. الله مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړه. الله جل وعلا مو زه درنه ولاړم قاري صاحب بس په دعاو کې مې یاد ساته. الله مو دا خوب او دا خوب به زه د قیامت په ورځ د محمد رسول الله تر مخ درته بیانوم قاري صاحب. الله زه درنه ولاړم قاري صاحب د خدای په امان. الله اکبر. دا دوستانو ټول مؤمنان د چا چې زړه ور باندې دردېدلی ده دغه وروره بله ورځ راغلل بیا یې د صحابه په اړه باندې بعضې ډېرې داسې سمې خبرې ونه کړلې. بیا یې په اخر کې ما ته ډېرې تیزې خبرې کنځلې راته وکړې، توهین یې وکړل. نو الله دې ده ته هدایت نصیب کړي. موږ له چا نه په دنیا کې بدله نه اخلو. د موږ ګورې مسلمانانو د الله په ذات قسم حق یوازې موږ ته مخکې حق ده چې هغه کتاب الله قرآن او رسول الله ده. د الله په ذات قسم که مې یوه لحظه په میډیا کې په دې تیر کړي وي چې له چا نه په دنیا کې یو بدله واخلو یا یو څه بل څه واخلو، د الله جل وعلا دپاره مې هغه شی یو وطن بښنه ده چې هغه په ناپوهي کې د موږ توهین او سپکاوی کړی دی. هغوی ته هم لا بښنه ده د ما توهین چې کړی سپکاوی. الله دې هدایت ور نصیب کړي. الله جل وعلا دې د قرآن د اهل بیتو د پاک دین، د اهل بیتو د پاک عقیدې، د اهل بیتو د پاک مذهب هدایت دی الله جل وعلا دوی ته ور نصیب کړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوب کې لیدل دا حق وي. ګوري مسلمانانو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چا چې زه په خوب کې ولیدم زه په حق باندې لیدلی یم. نبی علیه السلام په شکل شیطان نسي کېدلی، د نبی علیه الصلاة والسلام په شکل شیطان نسي کېدلی. نو خیر راځي دوستانو، راځي الله پاک دې ټولو ته هدایت وکړي. طاهر څوک دی؟ ملګري یو راځي یو راپورته کوي.